د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې په یو سوداګریز مارکیټ کې د میرمنو له لوري ځانګړی بازار جوړ شو. د دغه سوداګریز مارکیټ یو پوړ کې لسګونه هټیو کې د میرمنو له لوري لاسي توکي او جامې جوړیږي او خرڅلاو ته وړاندې کیږي چې ډیری جامې په هزارګي سب کې جوړې شوې دي. په هیواد کې د نن بهرنیو هیوادونو کې ځانګړي مینوال او د خرڅلاو ښه بازار لري. ما خودم تقریبا 6 سال است که در وقت فعالیت دارم. این شعبه چهارم است. شعبه اولش آزاد سنتر است، دیگه شعبه دوم سوم زیدزاده مارکت، شعبه سوم برچی سنتر است. خوشبختانه که چند وقت شده اینجا آغاز شده. من خوشحال از این هستم که از طریق ما خانمای زیاد است که همراه ما همکاری میکنه، دستاورد یا کم یا زیاد داره. در مارکت بزرگ تجارتی برچی سنتر کار ما مکمل بخشی صنایع دستی میشه، لباس های هزارگی، فرهنگ هزارگی بگم. خوشبختانه برای یک گنجایش خوب شده که مارکت تجارتی بر سنتر منزل سر مکمل تاسیس داده برای صنایع دستی. ما اینجا انواع صنایع دستی داریم که از اقسام شالهای هزارگی، پنجابی، دیگه واسکت‌های برک، شما قسمی که می‌بینین واسکت‌های برک است و واسکت‌های هزارگی برای عروسی‌ها و محافل خوشی. مرکز تجاری است، حدود 10 الی 11 سال پیش اینجا اعمار شده و ما منزل ششم اینجا را و منزل پنجم برای صنایع دستی ما اختصاص دادیم که منزل پنجم ما لباس گند افغانی و منزل ششم ما که به تازگی افتتاح شد برای لباس هزارگی و سنتی می باشد. د یادونه وړ ده چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې تر 40,000 زیاتې میرمنې په کارونو بوختې دي چې ډیری لاسي توکي او جامې جوړوي او پلوري.